بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم دی تحسین الله تاثیر. سوات خوازخیله چالیار سیمه کې په یو مدرسه کې افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده. په دغه واقع کې قاري یو ماشوم باندې تشدد کړی دی او دومره حده پورې کړی دی چې هغه یې وژلی دی. د دې ماشوم ګناه سوه دا به درته هم وایم او د دې واقع نه بعد خلک راټول شوي تاڼه یې سېځله، خو پولیس چې کوم دغه قاري سره د نورو کسانو گرفتار کړی دی نامعلومه ځای ته یې منتقل کړی دی. دا وخت د سوات او خاص کر د خوازخیلې او د دغه مدرسې غیر چاپیره خلک چې دی انتهایی سخت په غوسه کې دی او صرف د دغه مدرسې نه بلکې د باقي مدرسو دپاره هم د هغوی سټانس ډېر زیات سخت شوی دی او دا الزام اوس صرف په یو قاري نه په ټولو قاریانو باندې لګي. په مدرسو کې د تعلیم نظام څنګه دی، دغه ماشومان کوم خلک دي چې هغه خپل ماشومان مدرسو ته لیږي او بیا هم دغه شانتې بېخبره وي. یو ماشوم مړ شو، واقع ریپورټ شو، خو دنیا ماشومان داسې دي چې هغه خو دومره تشدد پورې ضرور وهلی کېږي. بېشکه چې هغه مړه کېږي نه خو وهلی کېږي او چې هغه مړ نه شي نو هغه بیا ریپورټ کېږي. نو په دغه ټول صورتحال باندې خبره کوو. داسې ده چې د سوات خوازخیلې تحصیل چالیار سیمه کې یو مدرسه ده. په دغه مدرسه کې یو ماشوم فرحان ایاز نومې دی، هغه سبق وایي. کور ته په چوټۍ باندې تللی و، واپس راغی مدرسې ته، خو 2 ورځې اضافي چوټۍ کړې وه. په دې باندې 13 ورځ یعنې د ګل پر ورځ باندې 2 بجې ماسپښین چې کله قاري ته مخامخ شو، بختیامن قاري ته، نو هغه ولګېد د باندې په کمره کې غوږونه ونیول. بیا د دې نه بعد د خونه لخته په د باندې راباندې کړه او دی ښه سم ووهه ویې ټکو. بیا د دې نه بعد بل قاري راغی، هغه په دغه ماشوم باندې تشدد وکړو. د دې نه بعد بیا کوم مشر زناور قاري چې دی عمر فاروق نومیږي، کوم تصویر تاسو په سکرین باندې وینئ، دی راغی په ده پې هم یو بل چابک مات کوم. یعنې 3 قاریانو په نمبر باندې به دغه فرحان ماشوم وهو چې یو قاري به ستړی شو بل قاري به پې شروع کړه. د دې ماشوم ګناه څه و، د صرف 2 ورځې اضافي چوټې کړې وه. د دې نه بعد بیا د مدرسې نور ماشومان راویستل او ورته وی چې دا ماشوم موږ ته ونسئ. 4 کسانو دا ماشوم ونسو، خپو او لاسونو نه الټه یې سملو او د ده په ملا باندې نور د مشر زناور تشدد شروع کړو. د دې نه بعد دا ماشوم بلکل بېحاله شو، خپې لاسونو یې کار پرېښودو، نو دی سیټ ټکو، مطلب ورته یې وی ته کښېنه. بیا د دغه مدرسې یو بل ماشوم دا خبره کوي په سوشل میډیا باندې، دا بیان به هم تاسو کتلی. هغه وی چې کوم فرحان باندې د کوم ماشوم فرحان باندې تشدد شو، د ما ته اوبه راکړه. ما دله 3 پیرې اوبه ورکړې او د دې اوبو نه بعد د یو جټکه ووهله زما په لاس باندې، 2مه جټکه ووهله او بیا یې ساه ورکړو. یعنې دا دومره تشدد و چې دا د ماسپښین 2 بجو نه شروع شوی، د ماښام نه لږ مخکې ټایمه پورې 3 قاریانو یو وړوکی ماشوم چې د هغه به 12 کاله 15 کاله عمر یې، هغه دې حده پورې وهلی چې هغه مړ شو. او دا نور ماشومان چې کوم وو هغوی ته ویلي وو که چاړه ووهو نو په تاسو باندې هم راباندې کوو، او چې داسې تشدد کېږي نو ظاهره خبره ده هغه به مخکې هم د قاري دومره تشدد په ماشومانو کړی نو هغه یېرېږي او دا ماشومانان دي، نو ظاهره خبره ده چې د دوی په زړه کې به یاره وه. د دې نه بعد چې کله دا واقع ریپورټ شو مخې ته راغله په سوشل میډیا باندې، د خلکو احتجاج شروع کړو، د مدرسې مخې ته راجمع شول او ډېر زیات غم او غوسه وه پکې. پولیس فوري کاروي وکړه، دغه عمر فاروق ورسره بختیامین او یو بل قاري 3 واړه گرفتار کړل او تاڼې نه وباسل، ځکه خلکو کوشش دا چې دا قاریان دې موږ ته حواله کړی شي، دوی ته موږ په خپله باندې سزا ورکړو، اور ورته اچوو یا ورته پانسي ورکړو، یا یې په وهلو ټکولو تشدد باندې په خپله وژنو یا د ګاډۍ پورې تړو راکاږي په سړک باندې. خو خلکو کوشش دا و چې دوی ته موږ په خپله سزا ورکړو. پولیس باندې دباو زیات و. پولیس اوس افیشلی اناونس کړی نه ده، خو تر دې وخته پورې ذرایع دا خبره کوي چې موږ گرفتار کړی دی، پولیس وایي، خو نامعلومه ځای ته منتقل کړی دی او هغه ځای ځکه نه ښیو چې په عوام کې هغه غم او غوسه ډېره زیاته ده، نو چېرته په تاڼه باندې حمله ونه کړي یا پولیس باندې حمله ونه کړي دغه قاریان په خپل قبضه کې اخیستو لپاره. ټیک د پولیس خو کاروي وکړه او په ده باندې پکار ده د قتل دفعې تحت په ده باندې مقدمه درج شي او د ده باقاعده د عمر قید پر ځای باندې ده ته 500 سزا ورولی شي. بیا د قانون دی چې هغه ورته کومه سزا ورکړي پکار ده دا سزا ورته ورکړلی شي. خو که موږ د دې واقعې خبرې وکړو، دا صرف یوه مدرسه نه ده. په دې ټولو مدرسو کې زیاتره قاریان داسې چې هغه په ماشومانو باندې دې حده پورې تشدد کوي. خو څنګه ما تاسو ته په سټارټ کې وویل چې هغه مړه نه شي نو واقع ریپورټ نه شي،
خو تشدد پې خامخې کېږي. بل په دې ماشومانو باندې دومره دباو اچول شوی چې دوی په خپل کور کې خبره نشي کولی. چې کوم ماشوم په کور کې خبره کوي نو هغه مور پلار وایي بر دا خو د دین کار دی، دا خو اسلام دی، دا خو خدمت دی، دا خو تبلیغ دی، دا خو د پیغمبرانو لار ده، دا خو قرآن زده کول دي. نو خیر دی په دې کې خو وهل ټکول به راځي او قاري خو ډېر ښه کړي چې واړه وهي، ځکه چې بغیر د وهلو سبق نه زده کېږي. دا یو ځناور انسان دا سوچ کولی شي، یو سم انسان، یو پوه انسان دا سوچ نشي کولی. د چا چې په وهلو باندې یقیني هغه یو ځناور نو هغه خپل ماشومان داسې ځناورو لاس ته حواله کړي او هغه لاړ شي هغه د تشدد ښکار شي. هغې کې داسې تشدد نه دی، جنسي هراسمنټ د ماشومانو سره کېږي، ذهني تشدد ماشومانو سره کېږي، هر قسم ظلم د دوی سره کېږي. نفسیاتي مریضان د دې ماشومانو نه جوړېږي. هم دا وجه ده چې ماشومان د مدرسو نه تنګ وي، هغوی مدرسو ته غاړه نه ږدي. ماشوم که سبق زده کړي د دې مطلب دا نه دی له وړو نه سبق زده کړي، سبق په مینه زده کېږي. زده کړه په مینه باندې، په شوق باندې کېږي. د ماشوم شوق پیدا کړي چې هغه په خپله باندې هغه څیز زده کړي، په وهلو باندې هغه د هغې نه تښتي، هغه ته کینولی شي خو ته په هغه باندې زده کړه نه شي کولی. بیا زموږ د مدرسو سیستم څنګه دی؟ یو خو زموږ مولیان مدرسې هغه سیستم داسې جوړ کړی شوی دی چې په هغې باندې تنقید کول داسې دي چې هغه لکه ډایرکټ چې په اسلام باندې تنقید کوي او ډایرکټ یا په دین باندې تنقید کوي. استغفرالله، داسې نه ده. ګوره د اسلام شریعت قرآن مجید په خپل ځای باندې دی، یو قاري مولا چې د په خپل ځای باندې د دې قاري باندې تنقید د اسلام شریعت سره تعلق نشته دی. د حرکات چې کوم دي هغه د اسلام سره تعلق نشته دی، هغه د ذاتي فعل دی. او چې کله دې غلط کړي نو په ده باندې بیا تنقید پکار دی. د دې مطلب دا نه دی چې دا په اسلام باندې تنقید دی. ډېرې مدرسې داسې تاسو د اکوړي مدرسه وګورئ، څومره بهترین سیستم دی د هغې، څومره جدید سیستم دی د هغې. داسې غټې غټې مدرسې وګورئ، ټول داسې نه دي، خو زیاتره قاریان داسې دي چې هغوی یقین په تشدد باندې ساتي. او د هغې وجه څه ده چې کله په یو مدرسه کې لکه اوس دا مدرسه ده چالیار ده، په دې کې ماشوم باندې تشدد وشو، هغه مړ شو. په نورو ماشومانو باندې وختن په وختن تشدد کېږي. په دې قاري باندې چې دا تشدد وشي نو دی چې غټ شي د ده ذهن خو دا جوړ شي چې سبق په تشدد زده کېږي، په وهلو ټکولو زده کېږي. نو بیا چې کله دې مدرسه کولو کې نو دی هم په ماشومانو باندې تشدد کوي او هغه شی ورته په زور په ذهن کې چې یو ماشوم دې ته نه تیاري چې هغه په شوق باندې هغې زده کړي، هغه د دغه یو څو کتابونو علاوه نور سټډي وکړي، هغه علم طرف ته راشي. خو بس رټه ده د یو نه بل ته منتقل کېږي، بل نه بل ته منتقل کېږي، پکې ریسرچ نشته دی، پکې تحقیق نشته دی. نو هغه په دغه سیستم باندې هغه روان دی. بله خبره چې په کور کې د ټول نه کم کمزوری ماشوم کوم شیطان ماشوم هغه موږ مدرسې ته ولېږو. نو هغې یو ډرابیک دا هم دی چې کوم بیا هغه قاري شي یا مولا شي نو هغه انپړه جاهل کسي، ځکه چې هغه ټول نه نالایقه کس ته مدرسې ته ولېږي نو هغه خو هلته علم زده نه کړي، هغه ته خدای یو راټه ټرانسفر کړي، د یو مایند نه بل مایند ته چې کوم اورېدلې قیسې دي هغه واورېدلې. لکه زه به تاسو ته خپله خبره وکړم، په 2022 کې ما د قرآن مجید تجوید شروع کړم. نو زما چې کوم قاري وو هغه به ډېر وړو وړو څیزونو کې به ما ته وایي چې دا زیر دی، دا زبر، لکه دا داسې مطلب هغه نه ادا کېده زما نه. نو هغه ډېر زیات دومره ډیپ ته چې زما یې زړه راموړ کړ هغې نه. یو پېره د مازدیګر لمانځه پسې هغه فضایل اعمال بیانو، هغه په اردو کې نو هغه نه شو ریډ کولی چې اردو د عربۍ نه څو ګنا اسانه ژبه ده، نو هغه نه شو ریډ کولی. نو هم دغه وجه ده چې دا یو شی په زبردستۍ باندې یو نه بل ته منتقل شي. یو بله اهم خبره د مدرسې تعلیم یا زموږ دیني چې کوم وړې مدرسې د هغې نظام داسې جوړ کړی شی دی، یو قاري دی هغه به سبق وایي، هغه ته به صرف دقه ښودلی شي چې دا ناظره ورته ښودلی شي، ترجمه ورته ښودلی شي، تجوید ورته ښودلی شي، یا چې نور کوم متعلقه کورسونه دي هغه ورته ښودلی شي. هغه بیا د دنیا د هیڅ کار نه دی خبر. نو هغه بیا څه کوي، هغه چې فارغ شو نو هغه ځان له مدرسه کولو وکړي، هغه خپل قاریان پیدا کړي، نو هغه قاریان چې فارغ شو هغه بیا ځان له مدرسه کولو وکړي. نو موږ یو داسې آبادي پیدا کړو، یو داسې نسل تیارو چې هغه د دین نه علاوه هغه بیا څه کوي، یا په جومات کې امام یا به هغه مدرسه کولاوي. نو هغه دنیا هیڅ کار باندې بیا په کار نه راځي. ټیک د آخرت ګټه په کار ده، خو هغې مطلب دا نه دی چې یو داسې هنر زده کړه چې هغه د دنیا کې د انسانانو په کار را نه شي. نو صرف آخرت نه دی، نه الله پاک د طرف نه دا حکم دی چې ته صرف دقه کار کوه. په کار خو دا ده چې په دې نظامي تعلیم کې څه هنر ورته هم زده کړی شي، آی ټي ورته زده کړی شي، جدید ټکنالوژي ورته ښودلی شي، څه بل هنر ورته ښودلی شي چې هغه یو ښه عالم دین سره سره یو ښه
هنرمند هم وي چې هغه ته خو هنر هم زده او که چېرته داسې نه نو دا خلک بیا په معاشرې باندې بوج جوړېږي. نو په کار خو دا ده چې استرینو په دې باندې یو جایزه واخیستلی شي، یو پراپر نظام تعلیم جوړ کړی شي او بیا داسې خلک چې کوم په تشدد باندې یقین ساتي اول د دوی نه چمړه وباسلی شي. د الله په امان.